چې خاوند له کومې زنانې راځي او دا زنانه مړه سوه د الله رسول فرمایي د جنت 8 دروازې دي چې زړه دې غواړي پر هغه دروازه چیرې ولاړه سه جنت ته ولاړه سه یو سړی راته وایي دا اوس مې درې ورځې مخکې مېلمه رانه راغلی و دی غریب ښه سړی دی خوندور سړی دینداره سړی دی متقي سړی دی ویلی مولوي صاحب دا ښځه داسې بېباکه ښځه الله را نصیب کړې ده داسې بې ادبه بد اخلاقه ښځه الله را نصیب کړې ده داسې بې وقوفو د جهان یو د جهان د بې وقوفۍ سره لوړه زنانه الله را کړې ده ما سپی بولي سپی ما ته وایي ای سپیه ولاړ سه ای سپیه څه سوې او سپیه څه وخت راځې څه چم وکړم وړی سه صحیح سوال ته انجویز والا خو وایي د ښځو سره ډېر ظلم روان دی دغه یوه ښځه د الله رسول فرمایي دا جهنمي ده د الله رسول فرمایي دا جهنمي ده و څه چم کوئ نو به دې سړي د خپلې ښځې سره څو بد کړي څو بد به کړي چې دا یې سپی بلي سبحان الله نو د الله رسول فرمایي کومه زنانه دا چې بیا کله کونډه شي دا سړي ما ته مولوي صاحب هره ورځ چې موټر چلوم ګوندې اکسیډنټ وکړمه ګوندې یو شی راکې ونښتې او مړ سم ښه په عزت خو به مړ سم داسې که زار جایزه وای والله العظیم ما خوړلې وای که خودکشي جایزه وای والله العظیم ما کړې وای خودکشي حرامه ده و دغه زنانې ته اوس ناستې نو مال ولې طلاق ول دوه درې کوچني بچیان لرم د دغه بچیانو په خاطر بیا طلاق هم نه ورکوم کې طلاق کم بچیان مې ضایع کېږي تباه کېږي پروا نه لري ما دې سپی بلي پروا نه لري او دا چې بیا سبا دا خاوند وفات شي او بیا دا ناست دی خلک وایي کونډه ده او د کونډې داسې فضیلت دی او داسې ثوابونه دي او داسې د کونډې دا هم ژاړي دروغجن یې منافق کې شیطان یې ستا د لاسې دعاوې کولی چې خدایه ما ته مرګ راکړه مه ژاړه په خونه ننوځه ورسه دا ووایه چې الله زما د لاسه ولاړی دی خو مې تباه کوي نوره نو ما مه پسې تباه کوه الله دې هر ورور هر بچی هر خور او هر لور وساتي له داسې حال نه الله دې موږ ته وساتي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د زنانې دپاره لمونځ پر وخت کول روزې نیول او د خاوند اطاعت کول مړه په داسې حال کې سوه چې خاوند جنې راضي دي چې زړه دې غواړي د جنت پر هغه دروازه باندې به ورځي و ښځې زموږ سره څه کوي ښځې زموږ پر وژه زموږ سره ځان برابروي زموږ سره څه کوي زموږ پر وژه ځان را سره برابروي ځان مه برابروه ته ښځه یې جنګونه الله ماته راکړي دي کاروبار یې ماته راکړی دي د جهان سختۍ الله ماته راکړي دي سهار روان شم تر ماښامه سفر کوم دا الله ماته راکړي دي د کاروبار زاره ترقۍ و خوارۍ و ګوله پیدا کول الله ماته راکړي دي ته خو بیبي یې ته خو زموږ د سر تاج یې ته خو زموږ د سترګو تور یې پر کور کښېنه زه به ستا عزت و احترام کوم یا ولې دې په دا بنده کوټه کې کښېنه ولې دې په دا بند کور کې ساتلی یم زما به سا نه بندېږي ستا سا دې الله په قبر کې هم در بنده کړي او په جهنم کې هم در بنده کړي صحیح سو ستا سا زموږ ملګری دی هغه کور والا چې ناجوړه شي بیمار شي نو دی وایي مولوي صاحب زه بیا ورته وایم چې ډاکټر لره ځې که پارک لره راویښ وایي دا وایي پارک لره مې بوځه چې پارک لره بوځم کراره شي جوړه شي پرون مې ملګری ولید د ایران راغلی مولوي صاحب په ایران کې دا دی چې کله کور والا ناجوړه شي بیماره شي بیا څه چم کې بیا دی پارک لره بیایي مال دا پوه سوي دي دا ظالمان دا پوه دي په دې خبرو اول جو ډېر زورور سړی و هغه راته ویلي مولوي صاحب کور والا خو د خیر سره عالمه وکړله عالمه دی اسانه ته یې کوئ ملا ولې عالمه نه کوي چې ته یې کوئ لږ داسې کار واخلئ ملا ولې عالمه نه کوي چې تا کړې ده دویمه درېیمه کوي په دا بهانه چې عالمه ده مدرسه به راچلوي مدرسه به ستا مدرسه به در چلوي صحیح ده نو ده ویلې مولوي صاحب عالم مې وکړه مال ځان ټینګوه بیا یې راته ویل مولوي صاحب نو ویلې ما به بیا زیارت په بل ځای ما زیارت از ما مور از ما پلار از ما ورونه از ما خویند یا خامخا به ځو ډېر زارۍ ورته وکړې یا بیا ولاړ هلته په کنج کې مرداره و پرته و وروره مکشني د شیدې ورکوه اوبه ورکوه بیا ما اکشنیان ساتل دوې درې عجبه سټمنا لري دا خوراک هم نه کوي پنځه ورځې لس ورځې هر شی داسې استادانې دي دا خالي په تا ځان منې لږ ښه ځان ته مضبوطه که په سفر جم لاړ څه څنګه نه سمیږي ول په ذوالجلال مولوي صاحب پر پښو مې مه چکه مال د الله په خاطر مه کوه
د الله په خاطر ما په ډیر احترام وغوښتلې ما زما کور به د علم مرکز سي ما ویل زما کور به ډیر د عزت مرکز سي تا دا خبرې شروع کړلې ول پر پښو مې مچه کړله چې عالمه کوي خو دې پر پښو مچه کوي دا یې اسانه ده ماران هر څوک ساتلی شي ډړمان ساتلی شي په شاله معلم وکړه خیر ستا بیا علما ستا په کور کې چې راوستلې د انقلاب هم راغلی دي خو ډېر کم راغلی دي نو د زنانې دپاره چې خاوند جنې راځي او بیا دا مړه شي د الله رسول فرمایي دا جنتي ده او که چې جنې ناراضه و د الله رسول فرمایي جهنمي ده څونه ډېرې جهنمیانې بیا در وښولې صحیح سلو بیا دوی وایي موږ حق نه لرو ولې نه لرې څنګه نه لرې زه درواغ وایم دوکه کوم فراډ کوم خیانت کوم ایمان مې خرڅ کړی دی ستا دپاره ماښام ګوله راوړم نو ولې پر ما حق دا حق نه دی ځان باندې جهنم واجب کړي ستا د دوو ګولو دپاره ته زه حق نه لرم حق لرې دومره لرې چې الله او رسول فرمایلي دي تر هغه بالا نه راباندې لرې